ایمان ما خو د دې حال لیدلی دی. زما لور وه په خیبر اسپتال کې اپریشن ټیټر کې دننه پرته وه، اپریشن یې کېدو او د اسپتال مشره یې ښځه لګولې وه. مونږ ولاړو باره ښځه راووته، جاؤ کمینو سب رزیل یہاں کھڑے ہیں. ټولو غریبانو منډې کړې. چې منډې کړې زه ورغلم، چې ورغلم دې ګړګړو کې مې په دې ګوته وواله، مال کمینے کی بچی تم میں نہ لندن کے اخلاق ہے اور نہ پاکستان کے، ہم کمینے ہیں کہ تمہارے اسپتال میں یہاں مریض لے کر آئے ہیں. منډې کړې چې ټاکای غوندې وه منډې، چې منډې کړې ډي ایم ایس راغی، پولیس راغی، دا څه چلو شو خلکو ویل څه چلو شو. ده وکړه زه یې ورته وښودم، هی چې ما ته وکته واریانو درېده چې اوس مال پرېږدم نه چې دا مې پړک شلولې نه. مونږ کمینه یو چې اسپتال ته مریض راوړی. نن په سمه خوله خبره ته ما سره نه کوي، زه محتاج یم. ځکه تاسو وګورئ ستاسو څه حال دی، د سپو عالم دی که نه دی؟ په تاڼو کې هم د سپو حال دی که نه دی؟ په کچرو کې د سپو عالم دی که نه دی؟ خدای کړي یې ډېر شکر دی. نن په لاره تېرېږي د سپو غوندې م راونیسي که نه؟ خدای کړي یې ټیک ده. راشئ زه بله مسله کوم. حدیث کې راځي چې په قیامت کې به یو ډله بې پوښتنې جنت ته ځي. بې پوښتنې هغه دا ده چې پار شي کې اعتماد، که بیمار شي نو مریض ډاکټر ته نه بوځي چې کفا بالله طبیبا، د خدای نه لوی طبیب بل څوک دی. خدای نه جوړه کړی، خدای ته پروت دی، خدای به یې جوړوي. خیال هم راغی. راځئ که نه چې دا قوم په دې عمل وکړو. نن د ټاټکي مزدور دوایي اخیستی شي، نن د ټاټکي مزدور ډاکټر له مریض بوتلی شي. د ټاټکي مزدور دا بعضې دکانداران دي نه کوالیفاید کمپاوډر نه څه هسې کوسه ډبي هغه هم پکې لګیا، سټسکوپ یې په غوږونو کې ټومبلی. هلکه ته په دې پوهېږې؟ وایي هسې د سړي تسلي پې وشي نو دا دوربین غوږ کې واچي بې داسې وکړي. اوس چې خر ورغلی نو خر په څه پوهېږي چې دی په دوربین پوهېږي که نه پوهېږي؟ تاسو په دې ډب یئ په ایمان. و چې دوربین در باندې ولګې نو ته په دې پوه شي چې دی په دې دوربین پوه هم شو که نه؟ سمې دکاندارای لګېدلي، کروڑپتیان، اربپتیان. نن د قوم تیکې خوري لګیا دي، دا سرمایهدار تیکې د قوم غوښې خوري، خپله هر څه مفت دي. ته به در په در ګرځې، هله بجلی بل مې زیات راغلی، کم خوا لاړ چې بابو صاحب له ورشي بوځه بهر شیخه بل داخل که بیا جګړې کوه. دا شیخ منډه کي، دا خدای کړي دي او نور به در سره کي، نورې به د ځان تماشې کوئ. یوازې پېښور نه، تھرو آؤٹ پاکستان ټول نن د خدای د قهر په لپېټ. نن ته د کشمیر خبرونه اورې، لانګ مارچ دی او سرحد پار کوو، پلانې کوو، ډنګړې کوو، دا کوو. یو ګړه چې کوو کو په کشمیر کې، یو ګړچ ما ته معلوم یې، یو ګړه چې کوو کو ته به بیا د ملک حال وګور. دی خو دا سوچ نه ورځي او نه دا فکر ورځي. یو ګړه وایي به جنګ شوی دی، د جنګ باندې ډېر تاوان شوی دی، اوړه ګران کوي، غوړي ګران کوي، بجلي ګرانه کوي، پلانې ګران. یو روپۍ په بینک ستا د ملک په خزانه کې نشته. اوس دې قوم او دې ملک ته د روټۍ ډېر ضرورت دی او که دې ځای نه تر کراچۍ پورې هایوې جوړولو ډېر ضرورت، روټۍ ضرورت ډېر دی. او که دې ځای نه والا هغه چین او جاپان او فرانس ته که څه بلا دی، هغې له په ټیکې ورکړي دي. نن د چین مشینري لګیا ده، ستا د کراچۍ پورې هایوې جوړوي، کربونه روپۍ به پې لګي. بیا لاهور نه کراچۍ پورې هایوې جوړیږي، کربونه روپۍ پې لګي. اب کم ځای نه پیدا کوي؟ پتا به اوړه ګرانوي، پتا به غوړي ګرانوي، پتا به بجلی ګرانوي، پتا به سوی ګیس ګرانوي، پتا به کپړه ګرانوي، پتا به اوبه ګرانوي. نن خو په پاکستان کې اوبه هم ته مفت نشي څکلی. ته چې دا د بمبو بس کې 25 روپۍ میاشت ورکوې که نه؟ نو چې کوم ملک یې اوبه د خدای په نامه نه اوبه، ملک د ستاسو کپره وخوري که نه؟ اوبه د خدای د اسمان نه راورېدلې او د ځمکې نه راوتې اوبه، هغه هم ته په بیعس کې لګیا په خپل ملک. چې دلایل د شرع چې دي دا څلور دي. ټول شریعت اسلامي چې دی دا باس کوي د څلورو دلیلونه، او د تمام شریعت دارو مدار چې دی هغه په څلورو دلیلو باندې دی. لومبی دلیل چې دی هغه آیات دی، دویم دلیل چې دی هغه حدیث دی، دریم دلیل چې دی هغه اجماع ده، او څلورم دلیل چې دی هغه قیاس. مطلب دا دی چې احکامات شریعت شرعي چې دي دا به د څلورو دلایلو نه بهر نه وي، آیات، حدیث، اجماع او قیاس.
نو تمام شریعت چې ده داغه بنیادی اصول چې دي هغه سلور دي. په دغه سلورو کې هر یو چې ده هغه مستقل دلیل ده او مستقل قانون ده. هغه کې چاتم د ترمیم کولو یا پاغي کې چاتم د خبرې کولو اس گنجائش نشته او نه چاته جایز دي. د سلورو دلایلو نه قانون اسلامی چې ده هغه جوړ ده او تر قیامت پورې بداوی. خبره داوا چې اوس قرآن کریم د دې ادله چې دي دا په 20 قسمه دي. یو مسله ده چې هغه به د قرآن نه معلومیږي په صراحت النص سره، نص به په هغې کې صریح راغلی وي. یو مسله به د قرآن نه معلومیږي په دلالت النص سره، نص به په هغې مسله باندې دلالت کوي. یو مسله به معلومیږي په اشارت النص سره، نص به هغې ته اشاره کوي. یو مسله به معلومیږي په اقتضاء النص سره، نص به د هغه مسلې متعلق تقاضا دا کوي چې دا خبره داسې پکار. دې رنگ باندې 20 قسمه دي. اوس صراحت النص، اقتضاء النص، دلالت النص، دا داسې خبرې دي چې علما یا د دې فن طالبان دا خلق په پوهیږي. اوس زمون خلق یا عوام دا غریبان اوس که تاسو د جماعت نه بار ووتئ او یو بل ته مو وایي چې هلکه دا اقتضاء النص څه، نو نه به یو پې پوهېږي او نه به بل پې پوهېږي. بس یو خبره واورېده. اسې دا باس د دې پورې تاسو ته عرض کومه چې دا اسلام چې دی دا څه د ټوکو مذهب نه دی یا دا څه یو برای نام شی نه دی. قرآن کریم د سورت عنکبوت ړومبنی آیات ته الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. احسب الناس، اللہ فرمائی چې آیا خلق دا گمان کوي ان یترکو چې دوی بخلاص شي، ان یقولوا آمنا صرف په دې ټکي چې ما ایمان راوړی دی بس. یعنی یو سړی به صرف په دې خلاص شي چې زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی. حاشا وکلا، د دې تصور نشي کېدی، سوال یې نه پیدا کیږي چې یو سړی به صرف په دې خلاص شي چې هغه دا وایي چې ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم. نه چې د دې یو ښکلی مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو ښځې کړي دي. څه وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلی کېده، ملام راوستو، ګوان لاړو، ښځې نه یې واک راوړو، یو پکې وکیل شو، 2 ګوان شو. ملا هغه وخت کې څه وایي؟ ملا هغه وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانی د پلاني لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه. ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه. بس خبره خلاص شوه. ناوې دې کور ته راوسته، سبا له بیماره شوه، هله ډاکټر ته یې بوځه. تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو ملا سره دا وعده نه وکړي چې دا به زه ډاکټر ته هم بوځم. دا تاسو کړې وه؟ ښځو والا وایي تا کړې ښځه؟ ته خو ګوډې که نه. اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه وویلي چې ښځه مې بیماره شي، خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده، د ډاکټر ذمواري خو یې ما نه واغستې. یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار دي، ته دا ویلی شي چې بھئی ما د جامو ذمواري نه واغستې. دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه، ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې. دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه، 2 سیره ټیپر راوړه، ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه، دا ویلی شي که نه؟ د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه؟ کړت پکې کولی شي؟ او که دې کړت وکړو دا ښځه در نه تښتي که نه؟ که دې کړت که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي. ته ښځه په سړک کېنولی شي؟ کېنولی شي تاسو؟ بھئی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه، بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې، چې کویدنو کې مور او پلار به دې وایي مزدوري، خواري، نوکري، سبا به دې ښځه بال بچ به کور دې وران شه، څه به کې؟ نو 2-3 کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی، نو هغې نه وروستو بیا قبوله کړه.
نو آمنا چې ده ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان. نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو. د امنا دا معنا چې زه به منظم کوم، زه به روجم نیسم، که پیسې راغی زه به حجم کوم، که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم. امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم، زه به حرامم نه کوم. امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم، دل ازار بم نیم. امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم. امنا دا معنا چې د الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې ابلخپې منډې موام. که وخت راغی زه به جهادم کوم، که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم. امنا دا معنا. نن امنا ټول ملک کړي دي. امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن. دا ښځه به دې په کور کې کینولي، نوکری به نه. نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې نوکري کوي، ښځه هم نوکرۍ میړه هم نوکري. ما له ځینې پکې راشي یاره جي خوله مې نه جوړېږي خو څوک مجبور یم. څه چل دی؟ وایي ښځه مې په بنو کې نوکره ده، بنو کې ده چې را بدلي پېښور ته وشي. ما ته وایي نو زه ورته یم چې په خوله کې دې دانه وخېږه ده، زما خبرې دې اورېدلې نه دي چېرته چې تو زه به یو افسر ته دا وایم چې د ده دا ښځه را بدله کړه. اوس چې تا نه بغیر ستا ښځه په بنو یا په ډېرو کې وي د هغې څه ګرنټي شته؟ داسې هم شته. میړه یو ځای ښځه بل ځای نه. امنا دا معنا چې زما ښځه یا الله کم قانون تا زما د ښځې دپاره جوړ کړی دی هغه قانون به زما په ښځې حاوي وي. زما ښځې دپاره دې قانون جوړ کړی چې دا به په کور کې نو دا به په کور. زما ښځه که په وخت ضرورت د کوره بار وته نو یا الله تا چې کم قانون ورته جوړ کړی دی چې جلباب به په سري. قرآن کې لفظ جلباب راغلی دی. جلباب هغه بورکې ته وایي چې د سر نه واله تر خپو پورې ټوله پکې پټوي. یوازې جلباب نه بلکې دا لفظ ما خیال دی په صیغه جمع سره هم راغلی دی، جلابیب سره هم راغلی. زما ښځه به لنډره نه وي چې په سړک او کوڅو کې به روانه او چادري به د ململ په جمي کې هم په سر کړي او وړاندې رستو به ټوله ښکاري. نن خو ته په دې ملک کې اوسېږې لګیا یې، نن په دې ملک کې اوسېږې. نن د خواصو ښځې، د خواصو، د نیکانو، د منځګزارو ښځې نن بربنډې ګرځي. نو زما عزیزانو کله کله زه سوچ کوم نو د پښتو یو شعر رایاد شي. یو سړی خپل یار په لاس نه ورتلو، ډېرې منډې ترړې ووالې خو نه کېده. نو آخر کې دا وایي چې د خدای په لوی کرم به کېږي، د خدای په لوی کرم به کېږي. په عقل ګرانه ده زما د اشنا، که د خدای کرم وشو خو وبه شي، او که د عقل خبره وي نو زما د اشنا مینه ډېره ګرانه ده. نو زما عقل په دې میدان کې کار نه کوي چې مونږ به په پاکستان کې هغه ورځې وګورو په ژوند چې دا ښځې چې مونږ نه څومره لرې لاړې دا به بیا واپس مونږ کورونو ته راولو او په کور کې به کېنو. نه، دا زما عقل کې نه راځي، زما عقل دا نه مني. او زما د عقل بعینه ترجمه دا ده چې د ورخه تېرې اوبه په بېرته نه جاروځي، د ورخه تېرې اوبه په بېرته نه جاروځي، نه جاروځي تېر ساعت په بېرته بیا. د ورخ نه چې د زمیندار اوبه تېرې شي هغه اوبه واپس دې ورخ ته راځي. د ورخه تېرې اوبه په بېرته نه جاروځي، نه جاروځي تېر ساعت په بېرته بیا. د تېر اوس تېر پرونی ورځ به تاسو بیا را واپس کوئ. که دا ټوله دنیا ستا شي، دا ټوله دنیا، د دنیا خزانې ټولې ستا شي او دا ورکې، نو دا پرونی ورځ به بیا را واپس کې ناممکنه ده نه را واپس. اوس د تېر ساعت مثال څنګه دی؟ تېر ساعت په مثال مړی د لاحت دی، مړی چا دي ژوندي کړي په جړه. تېر ساعت د لاحت مړی دی،
کدلاحت په مړی دا ځان ټوکړې ټوکړې کې په وهلو په جړه راژوندی به کی پردو الکانو سره مخلوط تعلیم بکی مخلوط. اوس کته دا وی چل او زما د خبرو ته دا خلق دقیانوسی خیال وي. نو پرون مې یو ته وی مال زما خیال خو دقیانوسی دی، خدا تاسو چې څه په هسپتال کې وکړه نو دا دقیانوسی خیال نه څه چل شوی و. ولی اسمان را پریوته و قیامت و څه چل شوی و چې تاسو پرون د پردای مور بچی په اپریشن تیټر کې اپریشن ته سیریلی پراته دي او تار تال کولو چل څه شوی و څه چل شوی و. تاسو هغه خلق یې چې ځان ته په ټول ملک کې سینسیبل خلق وایي، اعلی تعلیم یافته ځان ته وایي، اعلی ډیګري یافته ځان ته وایي. نو که په ملک کې اعلی تعلیم یافته پرون د قوم سره دا وکړه نو زه به د بل چا نه څه جاړم. که تا پرون زما ځان په خطره کې واچولو بیګا ماته یو ډاکټر وایي چې نن زمونږ داسې اړتالو چې مونږ لیونیم نه کته دروازې بند کړې وي. دا ګناه د چا ده؟ ګناه د دغه قوم ده چې الله والا سزا ورکوي. د دغه قوم دې قوم د ملک حکمران طبقه هغه جوړه کړې ده چې هغوی نه به د جنډه بازاري جړاګانم ښي. زه ما په لاس کې به ډنډۍ، زما په لاس کې به قوتي، زما دې د خدای په ذات قسمي چې زه په هر سرک د مړو ډیري درته ولګو، د مړو ډیري چې څوک یې اوچتولی. څه چل دی؟ جمهوریت دی. که ښځې راووتې جمهوریت دی، او که اجړاګان راووتم جمهوریت دی، او که مولیان راووتم جمهوریت دی، که ډاکټران راووتم جمهوریت دی. زه نورم خدای تباه که چې تب ورشه هغه سړی چې تاسو وله ووټ ورکړی دی نن ستاسو وزیران دي اډر کوي چې د پیکوړو د مټیانو نرخ وخېجوئ، میټینګ راوغواړئ. دا زمانه ننۍ ډېرې دي د وزیرانو تم لاړه شي، هغه وزیر به په خپله پوه شي. وایي دا خو ما ویلي، یعنی غریب سړی به په پیکوړو هم روژه نه ماتوي، پیکوړو باندې. تا پرون د بجلی متعلق څه ویلي؟ پرون مونږ بیلونه داخل کړي دي، نور سرچارج یې پې ولګولو، نور معصول ټیکس ته په بجلی څنګه لګولی دی. که په روډ باندې معصول ټیکس ته لګې خو په روډ لاری راځي، په روډ بجلی په روډ راځي چې تا پې معصول ټیکس لګولی. ټلیفون بیلونه وګورئ نور سرچارج پې ولګېدو، سوی ګیس بیلونه وګورئ نور سرچارج پې ولګېدو. دا الله تاسو ته ښایي در په در خاورې په سرم ګرځئ چې زما سرم پرېښې وه د بنده اسرم کړې وه، دغه د بنده کوتک در ومنډلو سې ته ځان نه وباسه. تاسو د بنده بندګان یئ، تاسو د خدای بندګان نه یئ. چې د خدای بندګان نه یئ، د بنده بندګان یئ، نو بنده ته پراته پاتې شو د هسپتال او د ډاکټر خبره. راځئ چې په یو بله خبره عمل وکړو، راځئ